السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نصیر خیریه بنسټ اداره ده. موږ سره قاری صاحب شمس الرحمن ورور موجود دی. دلته قاری صاحب شمس الرحمن د چارشیا اوسیدونکی ده. پیدایښتي معذور ده. کورنۍ کفالت ورلغاړې ده. په کور کې تقریبا 8 کسان د کورنۍ غړي لري او یوازینی کس دی چې دی باید کور لپاره خوراک چکاک راوړي، ګټه وکړي، کار وکړي. خو تاسو وینئ هغه متاسفانه مریض ده، معذور ده. نو موږ د نصیر خیریه بنسټ له طرفه دته دا بعضې خوراکي توکي ورته تیار کړل، ورکړي دي او دې کې یو څه نغدې پیسې دي، دا هم ورته ورکوو. او انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو چې د سره دغه مرستې میاشت په میاشت جاري وساتو. هره میاشت ته دغسې یو څه خوراکي مواد او څه نغدې پیسې ورته برابرې کړو، ورکړو. خو کیدای شي دا د دې کورنۍ مشکلاتو لپاره بسنه ونه کړي. که چیرې تاسو کې هر څوک د سره مرسته کول غواړي، د قاری صاحب شماره به انشاءالله تعالی لاندې د تاسو د موبایل په صفحه باندې یا د کمپیوټر په صفحه باندې لیکل سوي په ویډیو کې یا په کومنټ کې. نو تاسو هم کولی شئ چې قاری صاحب سره مستقیمه اړیکه ونیسئ او خپلې مرستې ورسره وکړئ. نو انشاءالله تعالی موږ به کوشش کوو چې دغسې وطنوال څوک چې مجبوری مشکلات لري، له هغو سره هم داسې خپلې مرستې جاري وساتو. جزاک الله احسن الجزا.